کندهار د افغانستان له لرغونو تاریخي او خوندورو میوه لرونکو ولایتونو څخه دی چې اوږده د ترانزیټي لارو او کاروانونو مخینه لري. ټولګټو وزارت په دې ولایت کې د سیمه ییز اتصال لپاره لوی لارې او سړکونه رغوي چې ځینې پروژې دا مهال بشپړې شوي، ځینې نورې په پلان، سروې او ډیزاین پړاوونو کې دي. د کندهار سپین بولدک دویم لاین سړک لومړی لاټ تازه بشپړه شوې پروژه د هیواد له کمسارو هاغو څخه ده چې د احمد شاه بابا له هوایي ډګر څخه پیل او 40 کیلومتره د سپین بولدک ولسوالۍ پر خوا غځېدلې. دا سړک د 1.3 میلیارد افغانیو په بدل کې د افغانستان له ملي بودیجې جوړ شوی چې 11.2 متره سور، 320 متره پل، 9 پلګوټي او 3 واشونه لري. د یاد سړک رغنیزې چارې د 1996 کال د جدي میاشتې په 19 نیټه پیل او تر یو ځل کاري تمدید وروسته د 1999 کال د کب میاشتې په 2 نیټه بشپړې شوي دي. دې سړک ته خلک خوشحاله دي. سړکو خلکو ته عوامو ته ډېرې اسانتیاوې ترلاسه کړي دي. موټر پر لار سم ځي، مورز وسع دی، یو څوک چې یو ځای ځي ځان ښه په وسایي رسولی شي. وروره جانه ډېر ښه سړک یې را جوړ کړي، لنډ شو. پخوا به په 1 ساعت کې رسېدلو، اوس یې په 1 پاو کې رسېږو در مارکېټه پورې، در بازاره پورې. مخکې چې به دا روډ کچولو نو به درې به یې ولو در ساعته پر به ډبه چې مرض به راځه رسوي، هغه به ازوړ حال پر ودرېدې. اوس که یو خټکی یا هندوانه یا یو رومۍ مخکې به په موټرانو کې وړل، اوس په زرنجانو کې وړو. الو پیدا یې دغه شوله. اوس خو موږ بهرحال په دې ډېر خوشحاله نه دي چې دا سړک موږ ته جوړ شو. مثال په سهولت شو، د موټران ډېر دغه شو. پخوا به ټکرونه ډېر وو، دغه به ډېر وو. اوس الحمدلله ټکرونه هم کم شوي دي او ډېر ښه زورور سړک دی نه دی. د خوشحالۍ ځای دی. موږ ډېر افتخار پکو په دا سړک. ولسمشر او د حکومت څخه زیاته مننه چې ولي کندهار ته پام کړی دی. موږ تمه نوره هم دغه ده چې د جنوبي غرب حوزې ته زیاته پاملرنه وکړي. د دې لارې د لویو موټرو یو تن چلونکی ځان مسؤل بولي چې د سړک ساتنې ته جدي پام وکړي. زه د سړک در د اندازې خیال ساتم چې دا لکه د خپل کور خیال یو سړی ساتي که نه ساتي. دا هم زما کور دی. دا زه په بېبان باندې خبره نه کوم چې دا نه دی زما کور، دا زما کور دی. باید چې کم قانون و ما ته هغه قانوني وزن کښېښوی، د ګمرک سزا هغه باروم، بلابود نه وراچوو. د کندهار سپین بولدک سړک د ځینو نورو لارو په څیر سویل لویدیځه حوزه له ډیورنډ فرضي کرښې هاپل او له کراچۍ بندر او د جنوبي اسیا له ترانزیټي دهلیزونو سره نښلوي چې ورسره سم به سیمه ییز او نړیوال مارکیټ ته د افغانستان د زراعتي او صنعتي تولیداتو په رسولو کې چټکتیا رامنځته کړي.